خوای وایز خبره بده نه کوي سړی خوای وایز خبره بده نه کوي سړی ګرانه ده سړی چې د سړي نه جوړوي سړی خوای وایز خبره بده نه کوي سړی ګرانه ده سړی چې د سړي نه جوړوي سړی او شیخ ته ګرځي شاتو پسې زما ګرځه تا پسې شیخ ته ګرځي شاتو پسې زما ګرځه تا پسې لار کې چې خطا شي سړی لار کې لټوي سړی نو زه دا دعوې سره ویلی شم چې که یورپ ما ته د کټس په حیثیت څوک پیش کوي نو زه د مجذوب په حیثیت باندې سړی پیش کوی شم که ما ته د بره پښتونخوا یا د لرې پښتونخوا یو لوی شاعر و ادیب څوک پیش کوي نو مجذوب ده د کام په غم چې ډوب ده مجذوب یو عظیم شخصیت ده خو هغه د پښتو مشهور متل چې د کور ناوې هلکوي د کور ناوې هلکوي مجذوب پخپله یو تاریخ ته مجذوب پخپله باندې یو محقق ته مجذوب پخپله یو شاعر ده مجذوب پخپله یو ادیب ده د مجذوب شخصیت لکه د لمر روښانه ده د کونډیانو لکم خان هم د دې خاورې نه تعلق لري نو هغه هم د دې علاقې اوسېدونکی و خدای پاک د دواړو ته جنت الفردوس ورکړي په دې موقع زه د برکت ملک د عرفان خان او د دلریش مننه کوم چې ما غوندې عاجز سړي ته موقع راکړه تلو چې 3-4 شعرونه او بیا دا منمه چې بېشکه ودان نه یم دا منمه چې بېشکه ودان نه یم خو بیا هم په آستانې کې د خان نه یم دا منمه چې بېشکه ودان نه یم خو بیا هم په آستانې کې د خان نه یم او حق چې بل راڅخه خوري زه ورته ګورم داسې نشي کېدی دومره ناتوان نه یم حق چې بل راڅخه خوري زه ورته ګورم داسې نشي کېدی دومره ناتوان نه یم او سر خو هغه ټیټوي چې ځان پرې خوږ وي سر خو هغه ټیټوي چې ځان پرې خوږ وي سر به ولې ټیټوم چې په ځان نه یم او که د سر په بدل غواړې سر به درکړم که د سر په بدل غواړې سر به درکړم په قیمت مې ما اخله ارزان نه یم او فرق مې نشته په کردار او په گفتار کې زه د زنه خلکو په شان نه یم او بیا مې قبر ته لاس مه نیسئ ملګرو چې د کام په پاکه مینه قربان نه یم ډېره مننه